دا ورو سوال کړی دی چې په جومات کې د نکاح د ولیمې دپاره اعلان کول څنګه دي؟ زمونږ ملکونو کې خو جوماتونه د څه دپاره دي؟ اعلانونه دپاره، منځنه خالي دي خو اعلان خدای وبخښه، د خدای ټکي مې په دې وجه کې چې هغوی ووایي خدای وبخښه او دا چلو کړي، خدای وبخښه او دا چلو کړي. څه ناشنا ناشنا اعلانونه به پکې هم شوي کېدای شي تاسو ته یاد وي. اوس خو نن سبا د فیسبوک هر سره وویستو. ما تاسو ته کیسه کړې چې یو پیر کلي کې وم، 9 بجې وي، کور کې ایسې پروت وم سهار، او دې کې هغه سپیکر یې کولاک و ډب ډب ډب. الله دې خیر کړي، بیا څوک مړ لګس. حالانکې دا اعلانونه د مړي دا داسې نه دي په کار، جوماتونه دې دپاره نه دي. هغه خدای وبخښه دا ټرانسفارمر به یې بدل کړو، نه یې ولګوو، لږ ګزاره کوئ. دا خو د الله کور دی، او خدای وبخښه دلته موږ سره ماشوم ولاړ لکه د چای راشي، خدای وبخښه دلته پیسې پرتې دي د چای راشي. زه تاسو نه دا سوال کوم، دې سړي ته دا ویل غواړي چې د سپیکر یې په خپل کور په چت ولګوه اعلان وکړه، وبکړي؟ ولې نه کوي؟ خپل کور ورته عزتمن ښکاري. تا ته به غوسه شي وبه وایي مړه زما کور سره اعلانونو دپاره یاست. دغه شان ورته ویلي د الله کور د اعلانونو دپاره یاست. د الله کور خو جوړ شوی د څه دپاره دی؟ دا خو د عبادت دپاره دی. حدیث کې دا راځي، په صحیح مسلم کې دی چې څوک یو کس ویني په جومات کې د ورک شوي شي دپاره اعلان کوي، نو ته به ورته دا وایې لا ردها الله علیک، الله دې تا ته د سره میلو نه کړي. دا ګوره سنت طریقه ده، داسې به ورته وایې. او بیا به ورته دا ووایي چې فإن المساجد لم تبن لهذا، جوماتونه خو دې دپاره نه دي جوړ شوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه ښوولې. نو جوماتونه دې دپاره نه دي چې په دې کې د اعلانونه کېږي. یا یو سړی وایي زه په خوله نه یم، زه به پکې پاڼه ولګوم، یو شی شو. پاڼه لګول او په سپیکر کې اعلان کول دا. نو په جومات کې دنه دنیوي اعلانونه نه دي جایز، او دیني جایز دي. لکه اوس یو سړی را ولګېدو، یو پوسټر یې په جومات کې ولګو چې ماسخوتن منځنه بعد به درس شي، اعلان دی رونو ماسخوتن منځنه بعد درس دی. سم خیال؟ ولې؟ جومات دغې دپاره دی، نو درسونو دپاره د اعلان د دیني خبرې دپاره صحیح، خو اعلان د دنیوي مسلو دپاره جوماتونه دې دپاره نه دي. نو ځکه دې ورور ته دا جواب ورکوو چې دا قسم اعلانونه څه دي؟ ناروا دي، والعلم عند الله.